دا یوې خور سوال کړی دی چې زما خاوند مړ شوی دی او زه اوس عدت تېرومه 4 میاشتې 10 ورځې د هغه په کور کې خو دا کور د کرایي دی او زما د خپلو خپلوانو نه د هغوی د کورونو نه د هغوی د علاقې نه د علاقه ډېره لرې ده او صرف یو ورور دی زما هغه زما تپوس هم نشي کولی وخت په وخت نشي راتلی ځکه د هغه هم کارونه دي مصروفه دی او زه یوازې یریږم او څوک نشته چې زما خیال ساتي نو زه د دې کور کرایي هم نشم ورکولی نو که زه چېرته لاړه شم د خپل خپلوانو کور ته او هلته د عدت تېر کړم دا به جایز او که نه جواب دا دی چې واجب دی په هغه ښځه باندې چې خاوند یې مړ شي چې دا به عدت تېروي په سنن د امام ابو داود امام ترمذي امام نسایي امام ابن ماجه ټولو دا حدیث راوړی په کې دا شته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانه ته نصیحت کړی چې کله خاوند مړ شي امکثي فی بیتک الذي جاء فيه نعي زوجک په هغه کور کې به وخت تېرې په کوم کور کې چې تا ته د خاوند د مرګ خبر راغلی خاوند په کور کې 4 میاشتې 10 ورځې قرآن کې هم الله دا خبره ذکر کړې او جمهور اهل علم وایي چې دا واجب دي خو دومره دی چې علماو اجازت ورکړې د هغه زنانه ته چې هغه په ځان یریږي او څوک نه وي چې د هغې خدمت وکړي نو دا د دغه کور نه علاوه به بل کور کې عدت تېرولی شي نو موږ دې خور ته دا وایو که چېرته ته یوازې یریږي او د کور کرایي نشي ورکولی او څوک نه چې ستا خیال وساتي نو هېڅ خبره نه ده که ته د خپل پلار کور ته یا د رور کور ته راځې او هلته عدت پوره کوې نو دې کې څه حرج نشتي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دا به اخرنی سوال والو دا یو ورور سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې کله یو انسان مړ شي نو لازم به د ده کپړې او هر څه دا به صدقه کې 3 ورځو نه مخکې به دا هر څه صدقه کې دا خبره صحیح ده که نه الجواب دا خبره غلطه ده چې یو سړی مړ شو د ده کپړې د ده بړستن د ده تولۍ د ده ټوپۍ د ده چشمې د ده کرسۍ د ده کتاب دا هر څه میراث دی دا نه چې ټول راوړه په خپله مرضي یو دې راولي چې لازم صدقه کوم او یا لازم به داسې چا ویلي چې لازم به صدقه کوي د ده دا هر څه سامان چې پاتې شوی دا میراث دی و شاته چې کوم وارثان دي که هغوی دا وایي چې موږ استعمالوو استعمالولی شي که نه شي بلکل استعمالولی شي میراث دی ښه هغوی دا وایي موږ یې صدقه کوو صحیح ده صدقه کوي هغوی دا وایي موږ یې خرڅوو او پیسې ځان له خرچه کوو ولې کولی شي میراث دی دا د هغوی حق دی نو دا خبره کمزوري ده چې یو سړی مړ شي یو کس مړ شي نو لازم به 3 ورځو نه مخکې د هغه د هر څه صدقه کې ګنې بیا به دیم ګناهګار یو ته هم دا ټولې کمزوري خبرې دي او په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان نشست کې به د باقي سوالونو جوابات کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.